طالبانو په لومړي ځل پاکستان ته داسې ګزار ورکړ چې پاکستان هیڅ تمه نه درلوده. دا چې طالبانو څنګه پاکستان ته اقتصادي نقصان ورساوه او پاکستان ته به زیان څومره وي، په دې ټولو باندې دی ویډیو کې پوه شئ. د افغانستان اسلامي امارت د حکومت مشرانو پریکړه کړې چې نور بل افغانستان او پاکستان ته د ډبرو سکاره نه صادریږي او دوی په هیڅ ډول نه غواړي چې پاکستان باندې د ډبرو سکاره خرڅ کړي. تېره ورځ عمان هېواد ته د میدان وردګ ولایت د ډبرو سکرو د پروسس له نړیوال مارکیټ څخه 200 ټنه د ډبرو سکاره د نمونې په ډول د ایران له لارې عمان هېواد ته استول شوي وو او د ډبرو سکرو د پروسس د مارکیټ د مسؤلینو په وینا چې د اندازه سکارۍ د بازار موندنې په موخه عمان هېواد ته استولي وو. د عمان حکومتي چارواکو د افغانستان د ډبرو سکرو نمونې چک کړې وې او د کیفیت له لحاظه یې غوره ګڼلې وې. نو په همدې خاطر یاد هېوادو غوښتل چې له افغانستانه د ډبرو سکاره وارد کړي. افغانانو د طالبانو ته یاد اقدام هرکلی کړی دی او خوښي ښودلې ده چې ښه شوه چې د چټلستان پر ځای مو له عمان هېواد سره د ډبرو سکرو سوداګري پیل کړه. پاکستان کله هم افغانستان ته د خیر رسولو موخه نه لري او د ډبرو سکارۍ هم له افغانستانه په دې وجه اخیستل چې یو خو ارزانه ورته تمامېدل او بله دا چې د برېښنا د تولید لپاره یې شدیده اړتیا ورته لرله. پاکستان چې نن سبا د اقتصادي بحران سره مخ دی، کوشش کوي چې له افغانستانه په ارزانه بیه توکي واخلي او خپلو بازارونو ته یې وارد کړي. د افغانستان د ډبرو سکاره چې د کیفیت له لحاظه د نړۍ په سطح شهرت لري، له دې مخکې په پاکستان باندې په ډېر ارزانه بیه پلورل کېدل، خو اوس به عمان هېواد ته صادریږي او بیې به یې هم لوړې وي.